بسم الله الرحمن الرحیم. په خیر راغلاست و انګلیش ټو پښتو یوټیوب چینل ته. نن چې دا د ویجیټیبل او د فوډ په اړه کې ویډیو ده، ډېره ښکلې ویډیو ده. په دا ویډیو کې موږ تاسې ویکابلري نور هم زیاته کړو. په تېرو ویډیوګانو کې موږ زیاته ویکابلري اپلوډ کړې ده او نن به بیا هم یې څه اپلوډ کړو. او که چیرې تاسې زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي، نو تاسې اوس په یوټیوب کې سرچ کړئ انګلیش ټو پښتو ولیکئ، ستاسې مخ ته به یو چینل راسي، هغه در سره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. اوس به راسو د خپل ویډیو طرف ته. که چیرې تاسې غواړئ چې زموږ مدد وکړئ، زموږ مدد تاسې صرف او صرف لایک ورکړئ، ویډیو ته لایک ورکړئ. فوډ اف ډبل او ډي فوډ، خواړه. فوډ خواړه. داسې تصویر کې تاسې ووینئ چې دا خواړه پراته دي او د دې معنا دا ده. که چیرې په معنا مې سر نسو خلاص په داسې باندې، نو انشاءالله سر خلاص په دا تصویر باندې. فوډ اف ډبل او ډي فوډ، فوډ معنا خواړه. اف ډبل او ډي فوډ، فوډ معنا خواړه. یو پیج به راواړم. ویجیټیبل، وی ای جی ای ټي ای بي ال، ویجیټیبل معنا سبزي. و سبزي ته په انګلیش کې ویجیټیبل وایي، و سبزي ته په انګلیش کې ویجیټیبل وایي. وی ای جی ای ټي ای بي ال، ویجیټیبل. ویجیټیبل سبزي. صحیح شو. په تصویر کې تاسې هم وینئ. نو پیج به راواړو. بسکټ، بسکټ، بی آی اس سی یو آی ټي. بسکټ معنا بسکوت. بی آی اس سی یو آی ټي، بسکټ معنا بسکوت. بی آی اس سی یو آی ټي، بسکټ. بسکټ معنا بسکوت. څه شو؟ دا ډېر ضروري ده چې دوه درې واره وایاست، درې واره، څلور واره وایاست. ویډیو د سره سټاپ کړئ، پر ویډیو په داسې ودروئ او بیا کلیک، بیا بار بار واورئ. چیز، سی ایچ ای ای اس ای، داسې ته دوه رقم ویلی شي. دا سپیلینګ که چیرې تاسې سی ایچ ای ای اس ای، دلته وګوره ای ای، دا هم صحیح ده. یا که چیرې ته داسې وایه سی ایچ ډبل ای، زه به تاسې بیا سره خلاص کړم. سی ایچ ای ای، یا که چیرې ته داسې وایه سی ایچ ډبل ای، هم دواړه صحیح دي. سی ایچ ډبل ای اس ای، چیز. چیز معنا پنیر. صحیح شو. پنیر ته په انګلیش کې چیز وایي. سی ایچ ډبل ای اس ای، چیز. چیز معنا پنیر. چیز معنا پنیر. تاسې بار بار واورئ، چې څومره کوشش کوئ غږونه یې واورئ. تاوان نه لري چې زیات یې واورئ، زیات مې سر خلاص. کولډ واټر، کولډ واټر، یخې اوبه. واټر اوبه ته وایي، کولډ و یخ ته وایي. صحیح شو. کولډ واټر و یخې اوبه، یخې اوبه. کولډ واټر، یخې اوبه. سی او ال ډي، کولډ، ډبل ای ټي ای آر، کولډ واټر، یخې اوبه. کولډ واټر، یخې اوبه. یو نوې صفحه به راواړوم. ګرین، غله. ګرین، جی آر ای آی ان، ګرین، ګرین، جی آر ای آی ان، ګرین، غله. ګرین و غلې ته وایي. صحیح شو. یو نوې صفحه به راواړم. آیس، آی سی ای، آی سی ای، آیس، یخی. آیس، یخی. آیس، یخی، آی سی ای. نوې صفحه به راواړو. کیچپ، 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 کې ای ټي سی ایچ یو پی، کیچپ، کیچپ، سی ای ټي سی ایچ یو پی، کیچپ. کیچپ و کیچپ ته وایي. فرق نه لري. په پښتو کې هم تاسې کیچپ ورته وایي. اوس به پسټاچیو، پسټاچیو، پشته، پسټاچیو، شته. فی آی اس ټي ای سی ایچ آی او، پسټاکیو نه ده، پسټاچیو. دا تاسې په یاد ولرئ. پسټاچیو، پی آی اس ټي ای سی ایچ آی او، پسټاچیو معنا پشته. بیرلی، وربشي، بیرلی، وربشي. بی آر ال بی آر ای، ایک منټ زه دا سلیکټ کړم. بی ای آر ال ای، بیرلی، وربشي، بیرلی،
وربشي. barley mana وربشي. barley barley وربشي. mutton 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 وحي mutton mutton. تصویر کې تاسو وینئ چې کوم څخان کې غوښې پرتې دي. oil غوړي oil غوړي oil oil غوړي oil غوړي. vinegar vinegar. که چیرته تاسو په دا پرونانسیشن باندې سم ستانه خلاص نو زموږ په یوټیوب کې د دې په اړه کې ویډیوز ده چې څنګه دا توري په انګلیش کې وایي. تاسو ته به ډېر اسانه شي ان شاء الله هغه سره وګورئ. زه به مو ته شریک vine vinegar gar vinegar mana سرکه vinegar mana سرکه. نو پیج برابر pickle اچار pickle pickle اچار pickle اچار pickle اچار. Comfit what comfit compit comfit اچار sorry comfit اچار خو مداون دا یو تور څخه لاسو pickle و اچار ته وایي. comfit د هل دانه comfit سیسو. lentil دال lentil ماشاءالله څونه رقم دال پروت دی ډېر ښکلی دال دی. lentil دال. sauce chicken sauce chicken sauce sauce chicken. اوس په یو نوی پیج راوړم ان شاء الله تعالی. په روان ویډیو کې زه تاسو ته فروټ په اړه کې دروسم چې تیر دې دا فروټ کې کوم رقم فروټ ان شاء الله موږ تاسو به دا ټول زده کو او ډیر اسانه دي. ډیر خوندور فروټ ما سره ما وکیبلري د ټوله کړه د فروټ په اړه کې ډیره زبردست وکیبلري لکه دا زه تاسو ته بدرې وایم. تاسو غواړئ چې fruits 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 میوه fruits میوه. اوس به زه تاسو په آخري پای کې دوې درې ښکاره کړم. دا رقم ډېر زیات وکیبلري دي ان شاء الله. ګیبیج دا رقم بیخي زیات وکیبلري په روان ویډیو کې مو تاسو ان شاء الله ټوله به ووایي هر یو په تفصیل سره ووایي. زه به تاسو ته دا هم درته وایم ګیبیج CABBAGE ګیبیج بند ګوبی ګیبیج CABBAG ګیبیج بند ګوبی. سیسو یو بل وره کړم کیروت CARROT کیروت معنا گاجر CARROT کیروت معنا گاجر کیروت معنا گاجر CARROT. There's a slide وګورئ. CHERRY cherry معنا cherry CHERRY. Citron چکوتره دا لیمبو نه دی. Citron it look like lembu right. دا د لیمبو رقم دی خو بس لیمبو نه دی. او زه تاسو ته په دې بعد روان چې لیمبو په انګلیش کې شوی. Citron چکوتره CITRON Citron چکوتره ډېر ښکلی وکړل او ډېره زیاته ده. زه تاسو ته دا وایم چې ډېره زیاته ده. او بل به وایو بس هغه به اخري نه کوم ځکه چې ګره ختم شو. sorry coconut copra COCONUT coconut copra. که چیرته تاسو موږ چینل سبسکرایب کړی نه نو تاسو اوس په یوټیوب کې سرچ کړئ انګلیش ټو پښتو ولیکئ ستاسو مخ ته یو چینل راشي هغه سره سبسکرایب کړئ
چې را روان ویډیو ته تاسو انتظار کوئ. ان شاء الله زه به ډېر ژر دا ویډیو اپلوډ کړم. که څوک ویډیو دا ژر غواړي نو په کمنټ کې ولیکئ چې دا ویډیو ژر اپلوډ کړم. ډېره مننه. د خدای په امان. په مخه مو شه.